د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر ډیورنډ کرښه باندې دا د چمن په سیمه کې هغه سلګونه افغانان، ماشومان، زنانې او نور انسانان دي چې غواړي د بولدک له لارې افغانستان ته ولاړ سي. خو د دوی ته د پاکستاني حکومت له لوري اجازت نه ورکول کیږي، ځکه چې دلته عمومي لاره چې کوم د سپین او چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه ده هغه تړلې ده. هغه د تیر یکشنبې په ورځ د نومبر د میاشتې پر 14 تاریخ د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه باندې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو وروسته وتړل شول او لا تر اوسه تړلې ده. پرون ورځ د دوشنبې یعنی د نومبر د میاشتې پر 14مه نیټه د دواړو لورو په هوکړه باندې په چمن کې بند پاتې مسافر افغانانو ته وخت وټاکل سو چې دوی به له ماپښین د 3:30 بجو څخه تر 6:30 بجو پورې د خپلې خاورې ته ځي او له هغې غاړې څخه چې کوم په سپین بولدک کې بند پاتې کوم د چمن مسافر دي هغوی به بیا له 6:30 څخه تر 9:30 بجو پورې راځي. خو هغه د ډیر زیات رش له امله مازدیګر په وخت کې چې له هغې غاړې څخه د چمن خواته خلک راتلل، 2 ماشومان او 2 سپین ږیري د رش له امله مړه شول. نو بیا د طالبانو له لوري دا وویل شول چې د نن سه شنبې سهار باندې به خلک راځي. د نن سه شنبه سهار له 8:30 بجو څخه بیا تقریبا تر ماپښین ناوخته پورې خلکو ته دا اجازت وو چې دوی راسي. پر پیکټ یا د مازل پر کوڅه د تګ راتګ اجازت صرف یوازې په هم دغه یوې ورځې لپاره وو او بیا له دې وروسته هیڅ چاته اجازت نشته تر هغه چې لار عمومي خلاصه سوې نه وي. هیڅوک نشي کولی چې د چمن له لوري و سپین بولدک ته تګ وکړي، هغې غاړې ته واوړي او یا له سپین بولدک څخه چمن ته راسي تر څو چې عمومي لار خلاصه سوې نه وي. خو د لرې لرې سیمو څخه د کراچۍ، کوټ او نورو لرې سیمو څخه د ځینې کوچو والا او ځینې موټران والا په دې نامه باندې دغه ماشومان، زنانې او ناروغان راوړي چې دروازه خلاصه ده. که کم کس په افغانستان کې دغه ویډیو ګوري او یا دغه غږ تر چا پورې رسولی سي او یا کم کس په کراچۍ، کوټ او نورو لرې لرې سیمو کې دغه غږ تر مسافرو یا نورو هغه کسانو پورې رسولی سي چې هغوی غواړي د تګ راتګ پر دغه لاره باندې وکړي، نو تر هغه ساعته پورې دې د هیڅ چا په خوله نه کوي او راځي دي نه تر څو پورې چې دروازه عمومي یا رسمي خلاصه سوې نه وي او یا دواړه لوري د پاکستان لوري او طالبان و یو هوکړې ته سر رسېدلي نه وي. تر هغه ساعته پورې مه د راتګ کوشش کوئ او مه د تګ کوشش کوئ چې د چمن خواته راسئ او یا سپین بولدک خواته راسئ. پرون مخصن هم هلته په زرګونو کسان په سپین بولدک کې بند پاتې وو چې بیا هلته د ډیرو خلکو له خولې چې هلته په تنورو کې او په ډیرو ځایونو کې ډوډۍ په هوټلانو کې خلاص ول، ډوډۍ نه وه چې خلکو خوړلې وله. تاسو په دغه یخ کې که راسئ، که په چمن کې یاست او که په بولدک کې یاست، د دغه یخ له مشکله سره، د خوراک له مشکله سره او د ځای له مشکله سره ممکن مخامخ ځي. که څه هم ډیر کسان به خلک خپلو کورو ته بوځي، خو هغه داسې نشي کېدلی چې په زرګونو کسان باندې چې هغه خلک دې بوځي او هره شپه دې وي. نو تاسو لطفا دا پیغام تر نورو هم ورسوئ او هغه کسان چې تګ راتګ کول غواړي تر هغه ساعته پورې مه راځئ چې دروازه تر څو پورې عمومي خلاصه سوې نه وي.